محبت ژوند دی تیر کړی دی. که چېرته زمونږ په کورونو کې داسې د مینې محبت ژوند شلو بالکل دا معاشره به سرې دا به د امن طرف ته ځي. او موږ خلک د مینې محبت ژوند نه تیرو، موږ خلک د والو د ټکولو ژوند تیرو او دا په زول کار دی. یو ځل رسول الله مبارک په خپل کور کې حضرت عایشې ابۍ سره ناستو. رسول الله مبارک حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته وی لږ اوبه راله راکه اورخه لږ اوبه راله راکه. نو حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ورله اوبه راواغستې په جام کې. نو حضور علیه السلام اول حضرت عایشې ابۍ ته وی اول تی اوبه ته وسکه، وی ته وسکه اول اوبه. هغه ورته نه حضرت تاسو مې خاوند یې، ته د الله پیغمبر یې، تاسو اول مخکې وسکې اوبه. هغه ورته نه زه درته وایم چې اول ته دا اوبه ته وسکه. حضرت عایشې ابۍ په جام باندې خوله کېښودله. قسم په خدای چې دا په حدیثو کې دی، حدیثو کې دا د حضور علیه السلام وینا ده. حضور علیه السلام په جام باندې خوله کېښودله، حضرت عایشې ابۍ په جام باندې خوله کېښودله، اوبې وسکلې. د دواړو جهانو سردار حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته وی اوس ماله راکه دا جام. وی تا چې په کوم ځای باندې اوبه څکلي د هغه ځای ما ته وښیه چې زه هم په هغه ځای باندې اوبه وڅکم. داسې مینه محبت ژوند، داسې ښکلي ژوند، دومره د مینې ډک ژوند. نو که چېرته په یو کور کې ښځه او خاوند د مینې محبت داسې ژوند تېرې لکه څنګه چې رسول پاک تېر کړی دی، څومره رحمتونه به وي، څومره برکتونه به وي، په اولاد کې به څومره برکت وي. او دا وره چې په کوم کور کې د ښځې او د خاوند جنگ جګړې ډېرې وي، فساد ډیر وي، نو دا په زړونو کې څه شی پیدا کیږي؟ حسد پیدا کیږي. او کوم ځای کې چې حسد ډیر وي، کینه ډیرې، هلته د الله رحمت نه راځي، هلته برکت نه راځي، هلته غضب او قهر راځي. او په کوم کور کې چې ښځه او خاوند جګړې کوي، واوره دا په بچو باندې ډیر لوی اثر غورځېږي. څه باندې؟ لکه بچو باندې. او زمونږ شهید ادریس صاحب خو تاسو پیژنئ، د تورنزو شهید ادریس صاحب، هغه په درس کې هغه بیان په دې سوشل میډیا موجود دی. هغه وایي چې کوم خاوند د خپلې ښځې سره ښه ژوند تېروي، خاوند د ښځې خیال ساتي، ښځه د خاوند خیال ساتي، نو دا ښځه د خاوند د هر شیز بیا خیال ساتي. او بیا په دې کور کې برکت ډیر وي، اوړه به ډیر وي، چای به ډیرې، غوړي به ډیرې. او چې کوم کور کې ښځه وال خوري د خاوند د لاسه، خاوند ښځه وخي ټکوي او ښځه خاوند ته جوابونه او بدماشي کوي، نو بیا څه چلی؟ دا د شیخ صاحب د خولې بیان دی. بیا چې کله سړی کور ته غوړي راوړي، ټیمکې یې راوړي، نو چې کله دا سړی دا لګیا شي دا ښځه وټکوي وی وخي، نو دا ښځه ته بیا په څه زور وباسي؟ د غوړو نیم ټیمکې بیا په نالۍ کې واړی. دا شیخ صاحب بیان کوي. او چې کله چینی ته راوړي چینی، نو دا چې تا نه بیا زور وباسي، نو نیم کیلو چینی درله څه دی په نالۍ کې واړی، چای درله څه دی لارو کوڅو کې درله واړی، هلته زور درنه وباسي که نه. نو شیخ صاحب به وي هر چا سره ټرت، خو ښځې سره ټرت نه ګورې. په خبره باندې پوه شوې؟ نو د ښځې به ډېر خیال ساتي. دا د الله حکم دی، دا د رسول الله مبارک حکم دی. موږ د الله بندګان یو، د رسول الله مبارک امتیان یو. موږ به د هغې مطابق څه د زندګي تېرو. ښه، دا درې حقوق شو. څو به درې؟ څلورم نمبر حق واوره. په خاوند باندې د ښځې څلورم نمبر حق څه دی؟ خاوند به دا ښځه هسې بېڅه نه بېعزته کوي، هسې بېڅه به نه بېعزته کوي، د چا په مخ کې به یې نه بېعزته کوي، د مور پلار په مخ کې، د رونو په مخ کې، دغه شان د ګاونډیانو په مخ کې به یې څه دی؟ نه بېعزته کوي. ښځه به د خاوند بېعزتي نه کوي د خلکو په مخ کې، خاوند به د ښځې بېعزتي نه کوي. په خبره باندې پوه شوې؟ په خاوند دا حق دی چې دا ښځه به دا خاوند نه دی، دا به د ښځې بېعزتي به نه کوي. او په ښځې دا حق دی چې دا ښځه به د خاوند بېعزتي نه کوي. که چېرته داسې ماحول جوړ شو که نه، نو ډېره مزه به کوي دا ژوند. او که نه د دې خلاف چلیږي چې خاوند د ښځې غیبت خلکو ته کوي، مړه داسې ښځه ده، داسې ښځه ده، داسې ښځه ده. او دا ښځې خاص کر، خاوند به ډېر څه نه وي، سړي څه نه وي دومره، خو دا ښځې چې د یو بل سره کیني که نه، د پلانکې خاوند داسې نبوتي، زما هغه داسې، زما هغه هغسې، د خاوند غیبت به کوي. دا د قمقلې ښځې کار دی چې د خاوند سپکوالی بیانوي. خبره پوه شوې؟
ښځې له پکار دي چې د خپل خاوند صفتونه بیانې صفتونه. واوره جي پخوا زمانه کې یو بزرګ و، څه شوی لکه بزرګ، داسې بزرګ و لطیفه ده خالکه خو ادبي لطیفه ده. یو بزرګ و نو هغه به داسې بزرګ و دومره کمال ته رسېدلو چې هغه په هوا ګرځېدو په هوا. نو خلکو به یې څه ډېر خیال ساتو چې دا بزرګ دی، خلکو به ډېر قدر احترام کو چې دا بزرګ دی، داسې بزرګ دی چې دی په هوا ګرځي په هوا. نو یو ځل دا بزرګ چې دی داسې په هوا ګرځېدو، نو دا ښځې په کور کې وه. نو د ښځې چې هله وګوره قرې وي بره سړی په هوا ګرځي، ډېره حیرانه شوه، خو پته ورته نه وه چې دا زما خاوند دی، پته ورته نه وه چې دا زما خاوند دی. والا وي دا دومره کمالي سړی دی چې دا وګوره دی په هوا روان دی. نو چې کله دا بزرګ راکوز شو د هوا نه کور ته راغی، نو ښځې ته یې وی ښځې کور کې څه د خوراک څه شته که نشته؟ نو دا ښځه ورته وي نه که نه سړی خبره وره وي بره مې اسمان ته مې کتل وي سړی په هوا روانو، وي سړی څه دی په هوا روانو. نو دی ورته دا زومه که نه ښځې، دی ورته وي دا زومه که نه؟ هغه ته ښه ما ووي که نه چې دا خپې داسې مړې کېدي، نو ما وایي چې دا زما خاوند دی. او ته وي که نه چې دا ما وکتل چې دا خپې داسې مړې دي که نه، نو بس ټیک دا زما څه دی دا زما خاوند دی. نو ښځې که ډېر هم ته دغه شي که نه سم لوی بلا درنه جوړه شي که نه، خو بیا هم څه دی دا ښځې د خپل خاوند څه دی قدر و احترام دی. الا ماشاءالله داسې بیبیانې شته چې د خاوند قدر احترام د جامې د پیزار د روټۍ د هر څه ډېر خیال ساتي. نو په خاوند باندې څلورم حق د ښځې دا دی چې څه به کوي د دې ښځې بېعزتي به نه کوي، د دې ښځې بېعزتي به نه کوي. پنځم نمبر حق په خاوند باندې څه دی؟ پنځم نمبر حق دا دی په دې خاوند باندې چې دې ښځې ته به دینی مشغولتیا به ډېره ورکوي، د مونځ او دس خیال به ساتي. ښځې ته به وایي چې مونځ کوه، ښځې ته به وایي چې روژه نیسه، ښځې ته به وایي چې د بچو د روټۍ د هر یو شي خیال ساته. تاسې به نی چې خاوند خدای مکه کور ته دومره لوی سپیاکه ټي وي راوړي او ښځه بیا ټوله ورځ فلم ته ناست دی. دا د خاوند ډېر د احمقتوب کار وکړو. په خبره باندې پوه شوې؟ په خاوند باندې دا حق دی پنځم نمبر حق چې دا خاوند به دې ښځې ته سمه لار به ورته ښیي، دا خاوند به دې ښځې ته د مونځ ترغیب به ورکوي، دا خاوند به دې ښځې ته د روجې ترغیب به ورکوي، د قرآن د تلاوت ترغیب به ورکوي. نو حالات به څه دی دا به برابر وي. او که نه د دې خلاف چلیږي نو بیا به د ښځې د خاوند کور به دا به بیا نه جوړیږي جي. او ښځو سره به په کور کې ډېره ګزاره کوي، ځکه دا ښځې ناقص العقل دي. څه دی لکه ناقص العقل؟ ناقص العقل څه مطلب؟ د دې ښځو عقل ډېر کم وي. ګورئ د سړي 100% عقل او د ښځې 20% 20%. په خبره باندې پوه شوې؟ د ښځې عقل ډېر کم وي. او بل دا وره ښځه چې دا حضور علیه السلام حدیث دی ویل دا د ګسې پوښتۍ نه جوړه، څه نه لکه د ګسې پوښتۍ نه. او دا پوښتۍ چې وي دا داسې لږ معمولي کږه وي، څه لکه کږی. نو دا چې حضور علیه السلام وی دا د ګسې پوښتۍ نه جوړه ده، نو ته چې دې سره ګزاره کې صبر کې نو دا به څه دی دا به په خپل حالت پاتې وي. او که نه ته دا پوښتۍ مثال دا کږه پوښتۍ دا ته پرېږدې چې مړه بس کږېږي دي که نه، نو دا به نور هم څه دی راکونټي به شي. په خبره پوه شوې؟ نو که ته ښځه په داسې حالت پرېږدې چې مړه چې بس څه کوي به، نو دا به نور هم څه دی ستا بېدبي کوي، تا سره به خیانت کوي، ستا په مال کې به خیانت کوي، ستا په بچو کې هر څه کې به بیا څه دی خیانت کوي. او که نه ته دا پوښتۍ دا کوږوالی څه دی دا په زور نیغې نو بیا به څه شي کېږي بیا به ماتېږي، بیا به څه کېږي لکه ماتېږي به. نو دا به نه ډېر دې سره به نه ډېر زیاتې کې، نه به ډېر ظلم کې، او نه به یې ډېره پرې کې. ګورې په خبره پوه شوې؟ نه به یې ډېره پرې ساتي، نه به یې ډېره ټیټ ساتي، نو زندګي به تېرېږي. په خبره پوه شوې؟ بله دا وره ښځه به په خاوند باندې ناز او ادا به کوي، خو داسې ناز او ادا به نه کوي ښځه چې زه مالدار یم او خاوند د ته غریب یې، داسې به نه کوي. ښځه به په خاوند باندې په حسن کې ناز او ادا به نه کوي چې خاوند د ته بدرنګ او زه ښایسته یم، داسې به نه کوي. بیا ژوند نه تېرېږي، بیا ژوند څه دی
نه تیریږي. هوښیاره او وفادار ښځې دا صفت دی، د ښه ښځې دا صفت دی که دا ډېر هم ښایسته او خاوند دی ډېر هم بدرنګي، خو دې ته به دا خپل خاوند څه دی شهزاده به ورته ښکاري، شهزاده. خبره پوه شوې؟ داسې چل شوی و چې د یو کتاب کې مې کتل، دا مې یو ادبي لطیفه ده، خو موږ به د دې نه ګوره عبرت حاصلو. څه شی به حاصلو؟ عبرت. یو کتاب کې مې کتل چې یو بزرګ سړی و او د هغه ډېر شاګردان او ډېر مریدان یې مو، ډېر مریدان یې. نو دا بزرګ سړی ده به هر وخت ذکر اذکار به م کول او شاګردان مریدان به م ورله ډېر راتلل. خو د دې بزرګ ښځه وه، ښځه او ښځه ډېره زیاته زبان درازه وه. څه وه لکه زبان درازه؟ موږ خلک چې ورته جبوره وایو. څه شي؟ خدای دې د جبورو ښځو نه بچ ساتي. پوه شوې؟ نو ښځه ډېره زیاته جبوره وه. نو د دې خاوند سره نوره ډېره نیک عمله وه، ډېر منځونه به م کول، ډېر تلاوتونه، ډېر ذکرونه. د دې خپل خاوند به ډېر خیال هم ساتو، خو ژبه یې ډېره تیزه وه. تا زما په خبره پوهېږې لکه ژبه یې څه وه لکه ډېره تیزه وه. نو یو ځل دا بزرګ چې دی دې تلو ښکار دپاره ځنګل ته تلو، ځنګل ته. چېرته تلو لکه ځنګل ته تلو. نو د دې بزرګ شاګردان رالل کور ته. نو یو شاګرد یې راغی، څنګه د بزرګ د کور دروازه وټکوله. نو د دې بزرګ زنانه اواز ورکوي څوک یې؟ نو دا مولي صاحب ورته دا شاګرد ورته وایي زه د دې بزرګ شاګرد یم، د ده مرید یم، د خپل پیر د خپل استاذ ملاقات له راغلی یم. نو دا ښځه ورته وایي د کور نه دننه اواز ورکوي، وي هسې به بزرګي تاسو د ځان نه بزرګ جوړ کړی، بزرګ خو نه دی، زبان دراز. تاسو مو چې زبان دراز ژبه یې څه دی تیزه وه. هسې به بزرګي تاسو د ځان نه بزرګ جوړ کړی، بزرګ خو نه دی. دا شاګرد دی چې دا خبرې واورېده د استاد د شاګرد، هغه د ور نه شاته شو، سیده روان شو چې دا خو ډېره تیزه ده. سیده لاړو روان شو. چې څنګه لاړو نو تپوس یې وکړې لکه زما استاد به چېرته زه خپل استاد له ملاقات ته راغلم ډېر لرې ځي نه چې ملاقات وکړم. چا ورته هغه ځنګل ته تللی ښکار دپاره، دی مه پسې ځنګل ته راغی. چې څنګه ځنګل ته راورسېدو واوره ښه ښځه یې جبوره وه، خاوند یې څنګه و ډېر بزرګ. نو چې څنګه ځنګل ته راغی چې ویې کتل دا استاد یې د زمري د پاسه ناست دی. څه شي د پاسه؟ زمري د پاسه. زمري د پاسه ناست دی. او موږ تاسو چې په اس د پاسه مثال سفر کوو که نه، نو سړي سره په لاس کې سي چابکي، چابک باندې وخي. دا بزرګ د زمري د پاسه ناست دی، خو د چابک په ځای ورسره په لاس کې مار دی، مار. او دا مار چې دی د زمري له څه دی د املا له یې راولي او د پاسه پې ناست دی سورلي پکې. الله ورته دا زمري تابع کړی. نو د شاګرد یې چې وکتل د لرې نه، نو استاد ته چې څنګه رانږدې شو که نه، دا سر یې داسې ښکته نیولو، ډېر خپه و، دقسې چل یې کړی، ډېر خپه و. نو استاد د شاګرد ته وی شاګرد دا ولې خپه؟ وی خپه په دې مجي چې د 2 خپو زناور د کنټرول کړی نه دی او د 4 خپو زناور د کنټرول کړی، د پاسه پې ناست دی. او دې شاګرد څه مطلب؟ وی په کور کې د 2 خپو زناور ښځه د هغې خو دومره تیزه ژبه ده چې هغه خو دومره ژبوره وه چې ما دې سره تپوس وکړو چې استاد مې چېرته دی، زه خپل استاد ملاقات له راغلم. بزرګ ورته وایي چې دی خوا راشه بچیه، زما خبرې ته غوږ کښېږده. زما دا ښځه دا ډېره منځګزاره ده، او واقعي چې ډېره منځګزاره وه، ژبه یې تیزه وه خو نوره منځګزاره وه. او زما دا ښځه زما دپاره پخلی هم تیاري، زما دپاره جامې مینځي، زما د بچوم خیال ساتي، زما د روټۍ هم خیال ساتي، زما د او ما سره خیانت هم نه کوي، زما ډېر قدر کوي، خو به صرف ژبه یې څه ده تیزه ده. شاګرد یې پوه شو. استاد ورته وایي چې زما دپاره پکې ډېر صفتونه دي، نو دا یو قباحت دې پکېږه نه، دا یو بس دا یو نقص دې پکېږه نه، څوک همه خو نوره ډېره وفاداره ده، ډېره نیک عمله ده. په خبره باندې پوه شوې؟ نو ښځې سره به څه د کور کې ښه ژوند تېری، دا نه چې ته چوکه راوالې او سر وله مات کې. شریعت تا ته څه دی د والو اجازت نه درکوي. 4 شیزونو کې ښځې له وال ورکولی شي، خالکه 4 کې د دې 4 نه ماسیا 4 د تاخیر کې ویم بیا چې په کومه موقع باندې ښځې له ډب ورکولی شي. دا موږ خلک څه کوي؟ خفه کېږو به نه ګورئ. موږ خلک ښځه په څه باندې وخو
ترکارۍ کې د مالګه ډېره ولې اچولې ده په دې وایي که نه ټکی یې چیني د په چای کې زیات ولې اچولي دي یا د کم ولې اچو ډاس ډاس په ښځه راکېدي نه 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 وروره چې څنګه ته انسان یې داسې دا ښځه م انسان دی په خبره باندې پوه شوې داسې چل شوی یو سړی و د هغه یو ښځه وه خو ډېره بدرنګه وه څه ولکه لږ ووایه څه مه یېرېږئ څه ولکه ډېره ستاسو اواز بار نه زما اواز بار څه شی ولکه ډېره بدرنګه وه بدرنګه او دا خاوند یې ډېر ښایسته ډېر حسین و ډېر ښکلی شکل نه ډېر مزېدار و او ښځه یې سمه بدرنګه وه نو یو ځل یې دا ښځه او خاوند دواړه داسې ناست وو خبرې ترې کولې نو دا ښځه دې خاوند ته وایي وی خاونده تم جنتی او زم جنتی ما څوک ورته وایي دا ښځه ورته وایي خاوند ته ښځې دا دې څه پورې وي وی هغه څنګه چې تم جنتی او زم جنتی ما وی هغه داسې چې زه تا ته وګورم که نه نو زه شکر وباسم او چې ته ما سره دا ژوند تېری که نه نو ته صبر کې ته څه کې صبر کې او د شکر چې کم بنده وباسي نو هغه هم جنتي دی او کم سړی چې صبر کوي نو هغه هم څه دی جنتی دی نو وي تم جنتی او زم جنتی ما سړی ورته پوه نه شم په دې خبره صفا وضاحت راته وکړه مطلب دې څه دی وی ګوره خاونده ته ښه ښایسته یې ته ښه ښکلې ته ښه مزېدار یې او زه سمه بدرنګ یم ښځه ورته وایي وی زه بدرنګ یم وی زه بدرنګه چې زه تا ته ګورم ښکلې خاوند مې دی نو زه شکر وباسم چې خدای ستا شکر چې ښکلې خاوند دې راکړی دی او ته چې ما ته وګورې زه بدرنګ یم ته صبر کې ما سره خپل ژوند تېری نو طالب الله تعالی په دې صبر باندې څه دی جنت په درله درکړي ته صبر کې او زه څه دی شکر وباسم نو صبر به کوه وروره او د ښځه په والو نه سمیږي خالکه دا قانون دی ګوره ښځه په والو نه سمیږي ښځه په مینه سمیږي په څه شی لکه صفا درته دا خبره کوم ښځه په اخلاقو سمیږي ښځه په والو نه سمیږي ته ورته چوکه ونیسه ډډې په ډډې واړه او مقه به ضد زیاتېږي کمیږي نه ضد به زیاتېږي حسد به زیاتېږي کمیږي نه په خبره باندې پوه شوې لکه ښځه به څلورو وجې نه څه دی ښځه وښلی شي یو وجه دا ده چې کله ښځه د ستا د جامې د نان نفقې خیال نه ساتي ستا د روټۍ خیال نه ساتي ستا د بچو خیال نه ساتي نو شریعت تا ته څه دی اجازت درکړی دی دویم نمبر دا چې کله ستا د زوجیت حق نه ادا کوي ستا د خاوندګرۍ حق نه ادا کوي او بالکل صحیح سالم وي نو په دې وښلی شي په خبره پوه شئ لکه دریم نمبر دا چې مونځ او دس نه کوي مونځ او دس نه کوي نو په دې باندې څه دی لکه وښلی شي د دې نه ما سوا څه دی لکه نور یې نه شي خو دا وښلو خپله طریقه ده حضور علیه السلام وایي په مخ به نه وښي د حسن د زینت په ځای به نه وښي او دومره تیز به نه وښي چې په ښځه باندې سر مات کړي دومره تیز به نه وښي چې د ښځې یو اندام مات کړي په دې به نه وښي په خبره باندې پوه شوي داسې به نه وښي او وښل کله راغلي وښل به هله کې د هغې نه مخکې یو دوه طریقې نورې دي قرآن کې الله ذکر کړي کله چې یو خاوند د ښځې نه خفه شي نو یو طریقه دا ده چې دا خاوند به د ښځې سره څه دی خبرې بندې کړي نو که دا ښځه هوښیاري نو دا به تا څه دی راضي کړي او که بیا هم دا ښځه پوه نه شوله خپل حسد نه پرېږدي نو خاوند له پکار دی چې دا ته څه دی هجرت وکړي هجرت مطلب دا چې دا سړی به د دې ښځې نه خپل کټ جدا کړي کټ به څه دی جدا کړي که په دې هم پوه نه شوله نو وضربوهن نو بیا په درېم نمبر کې بیا څه دي وال دي خو وال ګورې داسې نه دي هسې نه تاسو وایو چې ستا جو چې ښځې واخې نه 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 وروره د والو دا مقصد نه دی چې ته پې سر مات کا خو د هغې نه مخکې چې ما تاسو ته دا کوم احادیث وویل د هغې مطابق په زندګي تېری د هغې مطابق په څه دی زندګي تېری او څلورم نمبر وجه تاسو ته ما امانۍ رسوله چې کله ښځه تا سره په مال کې خیانت کوي خدای مکه غلا در نه کوي په خبره پوه شوې یا تا سره څه دی په نور څه کې څه خیانت کوي نو بیا د والو اجازه شته د دې نه ما سوا ښځو له څه دی وهل به نه ورکوي لکه څومره چې په مینه ژوند تېروې زندګي به هم ښي بچي به هم ښي مال کې به هم برکت وي بچو کې به هم برکت وي کور کې به هم برکت وي په خبره باندې پوه شوې لکه الله تعالی دې موږ تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين خالق لا زال ما چې سویل که زما نه څه کمی شي ما معاف کړي دا ټول ملګري معاف کړي
یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي خالق العزاله د چا کورونه کې بیماری دي بیماری ختم کړي چا کورونه کې جنگ جګړې دي شرونه فسادونه دي خدای په خپل فضل سره ختم کړي خالق العزاله مونږ ټول ناراضي شي د مونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي خدای پاک مونږ ټول ناراضي شي یا الله زمونږ د ټولو ناراضي شي داسې راضي شي چې بیا را ناراضه مشي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله وصحبه